دا په خوست کې پر نشه روږدو درملنې اتیا بستریز روغتون دی چې دا مهال پکې نږدې اتیا معتادین تر درملنې لاندې دي. دغه روغتون ته نه یوازې د خوست بلکې د پکتیا او پکتیکا ولایتونو په نشه روږدي هم د درملنې لپاره راوړل کیږي چې تر 45 ورځو پورې په دغه مرکز کې درملنه کیږي. دلته راوړل شوي په نشه روږدو د بیلابیلو لمیلونو له لارې په نشو پیل کړی چې له زیاترو یې د نشې له امله زده کړې او کاروبارونه په نیمه کې پاتې شوي. میک چې اول د سره رغولې وي کنه زه ولا کچا پېژندم دا به مړ به شي که ډېر به شي انیس به واکسین درګم خپل هغه نه ډېر خوشحال یم ولای دغه نه پرېږدی شوم چې موږ خپله میټار چلوو بیا څه وخت د دوکوره شوم په کلي کې د جنکوی سره د نشهیینو سره وګرځېدم دغه یې رسا پرېږدی شوم زم سیمپرا مې مکتب ویلو دینا دوله چرچانش بھی داس دے بعد خال کے سرم ٹٹائی جی کے داش دے لو سمیک پن شیر اغلی اول پچار سیریک دیش بھی بیان نرا پورے پورے سے خاطی اسی دینا دوله انشاءاللہ میک به خلخونه تا پدار دا و خری دولتا مزغصا پاشول تداویم وشوی بیان شاج گرخونی ورکوی انا جو طبیعه شیطان دو قادر کی چت ساته بدا کنده ورکا تمن طریقه پیرا کی گیریو یا چې میک تا شفخانه تا رولو ډیر خصلو کې میک سره شوای دی. د خوست عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې د معتادینو درملنې په یاد روغتون کې د 13 کلونو رئیس د نږدې 15000 روږدو درملنه کړې چې نږدې 200 همدا تیر کال و. خوست کې یعنی د زون په سطح په خوست کې د معتادینو درملنې بسترونه زیات دي او بیا هم په خوست کې دغه بسترونه کفایت نه کوي او موږ په نږدې راتلونکي کې یاد روغتون 150 بسترو ته لوړوو چې د سره به د یادې برخې مریضانو ستونزې حل شي. معتادین وروسته تر درملنې بیرته عادي ژوند ته ستنېږي خو د کار نشتون هغه لامل دی چې زیاتره روغ شوي معتادین بیا ځلې په نشو پیل کوي. دوی له دولته غوښتنه کوي چې تر درملنې وروسته ورته د کار زمینه هم برابره کړي.